خو دا دی چې د پارټي ډیسپلین قدر کول پکار دي. ډېره مننه سر، تاسو خو لکه خپې مې ماتې شوې، نو که تاسو سره خبرې وکړو، زه خو ستاسو ډېر زیات فین یم که نه. تاسو چې لګیا یو سپیچ کوئ نو زموږ تمه پیدا شي چې د عمران خان صاحب سره اوس هم سنران ځوانان. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو عزتمندو، زما د خیبر پښتونخوا وزیران دا دي دلته کېناست دي، ډېر زیات ستړي شوي دي او مینا افریدي صاحب چې دي د هغوی نه ډېر تمې دي د خلکو، خو دلته ډېره سخته ګرمي ده. ګورو چې د عمران خان صاحب ازادۍ کې به دوی څه کوي. زما پښتانه، زما مشران چې زه به راپاڅېدم نو زما پښتنو مشرانو به ماته ویل چې پښتنو کشمیر هم آزاد کړی دی، پښتنو ډېر غټې کارنامې دي، خو پته نشته چې زموږ ننني پښتانه مونږ د اوسه پورې عمران خان آزاد ولې نه کړ. سر بسم الله الرحمن الرحیم. یقینا عمران خان لا پهله خو عمران خان ته گرفتاریدلو نه و پکار، ځکه چې هغه داسې جرم داسې یو کار نه دی کړی چې په هغې باندې هغه لا گرفتاري، بلکې عمران خان همیشه دپاره داسې کارونه کړي دي چې د ملک او د قوم د نوم یې روښانه کړی دی. په دې وخت کې عمران خان په جیل کې دی. 26 آئینی ترمیم نه بعد چې زموږ د نظام انصاف کم حال شو نو توقعات خو زموږ ډېر کم دي د دې نه. تر اوسه پورې موږ ته تاریخ نه لګو، هغه په زور او په مزاحمت او په دې پروټیسټو باندې تاریخ ولګېدو. نن بیا یو مذاق جوړ شو، جج صاحب نشته او عمران خان صاحب تاریخ چې کم دی بیا پته نه لګي کوم ځای له لاړ شي. توشاخانه ټوکي نن په اډیاله جیل کې چې کوم تاریخ و 2 جولای ته لاړو، نو دا خو الټیمیټلی داسې ښکاري چې لکه انصاف نه میلاوېدلو والا خبره ده. او مونږ خو غواړو عمران خان زموږ تربیت کړی دی چې مونږ به آیین او قانون نه د ننه چې کومې لارې مونږ ته متعین کړي شوي دي په هغې باندې به خپل جدوجهد کوو. خو ښکاري دا چې مونږ به بیا مزاحمت سټارټ کوو او انشاءالله تعالی ډېر زر به بیا پر دا کله جي دا خو زمونږ د پارټۍ یو ډیسپلن دی، یو هایرارکي ده او مونږ خو هر وخت تیار یو بحیثیت ورکر، بحیثیت MP او وزیر، هر ساعت که په دې ساعت وایي چې خلک راوباسئ، پښتونخوا تیاره ده، عوام تیار دي، ورکر تیار دي، خو د هغې هایرارکي د هغې ډیسپلن مونږ پابند یو چې هلته نه کال راشي د پارټۍ چیرمین، سیکرټري جنرال، صوبایي صدر، نو انشاءالله تعالی لبیک. دا زه تپوس ما د جنید اکبر صاحب نه هم کړی و، هغوی اعلان هم کړی و چې د اختر نه پس به مونږ پراپر صوبه بندو او عمران خان به ازادو. نو چې ما څه وخت کې دوباره د جنید اکبر صاحب نه دا تپوس وکړو نو هغوی وي لیډرشپ. نو زه حیران دی یم چې لیډرشپ تاسو څه ته وایئ؟ ګورئ یو هایرارکي ده په دې پارټۍ کې، چیرمین دی، سیکرټري جنرال دی، زمونږ چې کومه پولیټیکل کمیټي ده په ټاپ باندې، بیا د هغې نه بعد لاندې صوبایي سیټ اپ دی، صوبایي صدران دي، نو د هغو ټول مشترکات ته یو راځي او دا عمران خان صاحب د طرف نه دغه مشران چې کوم دي ټاکلی شوي دي. نو هلته نه چې کومه فیصله هم راځي او که زما ذاتي خواهش وی نو زه خو وایم چې 2 میاشتې دا مزاحمت اوس مونږ کړی وی، د وړوکي اختر نه فوراً په 2م هفته باندې دا مزاحمت سټارټ وی او د دې نه بغیر نه کېږي. لکه چیرمین عمران خان صاحب بغیر د ګناه نه په دې 47 ډګري سنټیګریډ کې د جیل په وړوکې کوټه کې پروت دی او مونږ د آزاد ساګانې اخلو. نو لکه دا مونږ ته هم تکلیف راکوي، دا هر پاکستاني ته، هر ووټر ته، هر سپورټر ته، ورکر ته تکلیف ورکوي. نو مونږ ته خو چې کوم فورم هم میلاویږي، مونږ په څنګه چې ته سوال کې دغه شانتي مونږ هم خبره کوو چې ورکله عمل او مونږ تیار یو انشاءالله تعالی او په صف اول کې هر اول دسته کې به ورته انشاءالله تعالی مونږ ښکارو. زه یو تپوس کوم چې ګلګت وزیر اعلی او چې په خان صاحب به لږه سخته راله نو د ګلګت وزیر اعلی به دلته کې د فورس سره ولاړو. علي امین ګنډاپور صاحب نه خلک دا ګیله کوي، تاسو د علي امین ګنډاپور ته ډېر نږدې یې، تاسو دا فیل کوئ چې کمزوریان شته؟ ګورئ که خالد خورشید صاحب په هغه وخت کې عمران خان صاحب په خپله و ابا اویلیبل و، ټول قیادت د وایس چیرمین نه راواخله تر ورکرانو پورې ټول قیادت به چې کوم دی هلته اویلیبل و. دا اوس د خان صاحب فیصله ده چې یا هغه په شرکت کوي په بعضې ځینو کې، په بعضې کې دې نه کوي. نو د خان صاحب طرف نه چې کوم ډایرکشنز چاته هم راځي هغه یې من ون چې کوم دی قبلوي او هغه شانتي په هغې باندې عمل. سر جي ستاسو نه سوال دا کوم دی، خو ډېر راځم چې لږه مینه زیاته شي. یو خو راته دا ووایي چې بېګا بجلي تللې وه باید حلفن درته لیونی کېدم، په ځان مې 3 ځله اوبه واړولې. زه خو یو عام کس یم. عمران خان چې دی زه نه ویلم دا ګناه ده چې زه وایم د پاکستان غټ لیډر دی، د دنیا غټ لیډر دی او تاسو مونږ د جیل نه بهر یو، هغه جیل کې دی. ولې جي دا جی دا خو چې کوم دی د پاکستان د نظام فیلیر دی. لکه هغه چې کوم دی چې څنګه امینا خان به خبره وکړه چې کوېسټن دا نه دی پکار چې کله به راوځي، کوېسټن دا دی د ټولو نه اهم کوېسټن چې هغه ولې په جیل کې دی، هغه کړي څه دي چې څومره دغه عمر دی په ټول عمر کې هغه باندې یو چرته داسې کیس نه دی جوړ شوی چې هغه پکې یا صرف تانې ته هم تللی جیل ته خو پرېږده. د هغې نه بعد چې کوم دی د سابقه وزیر اعظم د پاکستان د ټولو نه مقبول ترین لیډر په هغې باندې چې کوم دی ناحق کیسز جوړ شو، هغه چې کوم دی صرف د پاکستان چې کوم طاقتور مافیا وه هغې ته یو خطره جوړه شوې وه. په پاکستان کې چې کوم دی حقیقي جمهوریت، حقیقي ازادي، د آزاد عدلیه بحالي، د آزاد میډیا بحالي هغه راوستل
راوستلي غوښتل دغه په وجه باندې چې کوم دي کیسز وکړل دا چې کوم اسټابلیشمنت ناست او ټول مری د پاکستان فیصله کړې دي هغه د قابل قبول نه و چې زمونږ نه طاقتور هم څوک کې دي خو نن الحمدلله کاغه په جیل کې دیم د دینه طاقتور دی کاغه په جیل کې هم د سیستم پلار دی کاغه په جیل کې دی د جیل نه د دې د ټول سیستم په ګوته باندې ګډي او د دې نه اوس هم یریږي زه دا تاسو کوم امریکا کې شباز ګل او نور چي دي هغه الته کې احتجاج پروټیسټ کال کړي د فیلډ مارشل صاحب چې التزي د ګوهر صاحب نه چاته پوسو کو چې تاسو د پالټي سره دغه ناغوي جی په دې احتجاج کې مونږ نه یو د بار خلک دی هغه ځان له احتجاج کوي دا ته وایي چې د تضاد ولې دی په پالټي کې آیا چې په امریکا کې احتجاج کوي د پی ټی آی ورکرز نو هغه د خان د پاره کوي کنه لیډرشپ ولې نه سپورټ کوي نه چې څومره لیډرشپ ته ما چې څومره بیانونه کتلي ټولم اون کړي دي ګوهر صاحب جی ما کتلو د ګوهر صاحب ټویټر ما پرونو کتلو چې هغه چې کم دي اون کړو چې بالکل احتجاج وکړي ټول لیډرشپ اون کړي دي مونږ یې اون کوو دغه چې کم دي واحد لار ده مزاحمت واحد لار ده هغه پاکستان کې دن نه کړه پاکستان نه بهري د مزاحمت نه بغیر به مفاهمت نه کیږي او دی چې کم دي د مزاحمت نه بغیر دی در سره په ټیبل باندې نه کینی او چې د پاکستان لکه نن تاسو د ججز وکړو دا چې بسوي غیر عیني ترمیم د دینه پهله خو چې کم دي په نوې دین کې الیکشنونه شو د عین قتل عام خو هغه ټیم شوی او 27 خو پرې خو د 26 سره چې کم حال دی لکه دا په زبردستی په دې قوم باندې مسلط شوی دی یو غل ډاکو حکومت کې نه ولې د غیر واستره دا چې کم دي عوامي منډیټ سره نه دی راغلي او څنګه چې عمران خان ویل چې عدالت مفلوج دي دا وګوره په چټ باندې فیصله او په چټ باندې چټي خپل ورځ ورته چټ ملاو شو چې فیصله چې کم دي 11 تک نن ورته چټ ملاو شو چې چټي وکړه نه چټي وکړه لکه دا ته وایي سر جی تاسو تصویران او ویډیوز ما ډیر په هیروز کې کتلې دي چې علیما پیروانه اډیاله جیل سایډ ته او پولیس تاسو ودرې او دا غینه پس تاسو کارګردګي هغه ته څنګه ګورئ چې د پبلک د طرف نه تاسو ته ډیر ښه ریسپانس میلاو شوی د جی دا خو د خلکو مینه ده او د خلک مینم زموږ سره د دې لپاره کې چې د عمران خان سره موږ عشق کوو چې کوم ورځ باندې موږ د عمران خان د نظریې نه یا د عمران خان سره چې زموږ کوم جدوجہد د دغینه یو انچ مخه دی خوشو دغه خلک چې دا باندې سبب یا لعنت وي چې څنګه په نورو باندې شیر افضل یو نوم وږي ډیر غټ نوم ډیر خلکو به سره مینه کوله ځکه په خپل لس پیری چې کوم دی دا انټرویو لتلم نن نظم ولې نظم او شیر افضل په باره کې څه ویل غواړي ګوري جی مونږ ته د 18 سال مونږ تنظیمي پاتې شوی تنظیمي عہدو باندې پاتې شوی د انفارمیشن سیکټری نه 19 تر انصاف سټډنټ فدریشن صوبایي صدارت پورې بیا چې کم دي د ورکوټ عہدیدار نه 19 د انصاف یوت وینګ پروینشل پریزیډنټ پورې مونږ ته همیشه د پارټي ډیسپلین قدر خودل شوی دی چې پارټي کې یو خبره مشرو کې نو هغه فالو کیږي نو پکار دی چې شیر افضل بای سره مخم خبرې کړې مور د پارټي ډیسپلین پارټي داسې نه چلیږي چې کومه پارټي کې ډیسپلین نه نو په هجوم په پارټي کې اس تفریق بیان پاتې کیږي نو پکار دی چې هغه چې کم دی د دې قدر کړې وي خو بهر حال زموږ سره په سیاست کې پاتې شوی نو ډایرکټ راغلی و کې دي چې دغه انټینشن غلط نه خو دا چې د پارټي ډیسپلین قدر کول پکار دي ډیره من سر تاسو خو لکه خپې مې ماته شوې لګنو که فینم یم کنه تاسو چې لګیا یو سپیچ کوي نو زموږ ته پیدا شي چې د عمران خان صاحب سره وسم سنران ځوانان ولاړ دي خطر ته وایي ما شروع کې خبره وکړه زموږ پښتنو یو ډیر غټ تاریخ ته یو ډیر لوی تاریخ ته زما مشرانو زما باباګانو به ماته وي چې پښتنو ډیر غټ کارنامې کړي کشمیر پښتنو آزاد کړي اوس عمران خان صاحب آزاد نه کړی چې زموږ پښتنو الحمدلله دا اوس پورې چې څومره جدوجہد شوه تر دې تاریخ پورې چې عمران خان صاحب حواله سره کاغه احتجاج دی کاغه ریلی دا کاغه عدالت ته حاضرې دل دی پاغه کې که تاسو صف اول کې سو ګورئ نو په پښتون لیډر